ملګرو د ښاغلي عبدالکریم بریالي صاحب د څېړنې مطابق د پښتو ژبې اولنۍ افسانه امیر صاحب ده، یعنی د امیر صاحب په عنوان. او دا افسانه په کال 1898 کې مرزا محمد اسماعیل لیکلې ده او بیا په لینګویسټک سروے آف انډیا په دغه کتاب کې دا بیا په 1921 کې چاپ شوی ده. نو ګورو چې دا افسانه څنګه ده چې عنوان یې دی امیر صاحب. اورېدلی مې دي چې امیر دوست محمد خان یو ځل په ژمي کې ترکستان ته تلو چې هندوکش ته ورسېده. شپه وه او واوره ورېدله. د پلټنې د سپیانو د بار اوښ ګزار شوی و، بار یې لوېدلی و. سپیانو هغه بار په بیرته وار په وار تړه او په اوښ باندې کوو. په هغه وخت کې یو پلټني د امیر دوست محمد خان دپاره ټر کنځل وکړه. امیر دوست محمد خان د دې له څنګه تېرېده دوی نه لیده. هغه کنځل ده او وزیر محمد اکبر د ده زوی واورېده. امیر خپل غوږونه کاڼه واچول او وزیر محمد اکبر خان ونه زغمله. غږ یې وکړ چې دا کوم سپي وغپل. د وزیر غږ لکه د تالنده له نورو غږونو جدا و. نو هر چا پیژنده. سپایانو چې هغه ډډ غږ واورېده نو د ټولو رنګ والوت او خولې یې ورلې. امیر دوست محمد د جل ونیو او ناره یې کړه، اکبره هوش کوه چې بل غږ دې له خولې ونوځي. د دوی حال وګوره، په ځای د دې چې د دې د کنځلو باندې خفه شي ښایي چې په دې زړه وسوځېږي. که ته د دې په ځای وې نو د دې حال به درته ښه معلوم شوی وی. امیر دا وویل تیر شو. وزیرم چپ کړه، په پلار پسې را رهي شو. سپایانو امیر هم په غږ وپېژنده. هغه پوچخولي سپی ناره وکړه، امیر صاحبه تاسو ونه پېژندلم، زما نوم خاټول دی، د مړوند زوی یم، انډر قوم بخیله کاله یم، د بخي په پلټن کې د 15مې ټولې 10 ځوان یم. ته ما ښه وپېژنه او واوره، که خدای وخت راوست او زه ستا په مخ کې مړ نه شم زه به حرامي یم. یو څو کاله پس په یوه مقدمه کې چې ډېره سخته وه، د دښمن لخوا یو غښتلی غټ مشر و امیر ته وړاندې شو. تور یې وښکله، پورته یې کړه. غوښتل یې چې امیر باندې وار وکړي. هغه ښاغلي سپی هلته نږدې و، په تلوار یې ځان د تورې او د امیر ترمنځ که. هغه توره چې په امیر پورته شوې وه هغه په ده ولګېده. خندل یې او ناره یې کړه چې خدای تعالی دې شکر وي چې د هندوکش د شپې پوروړی مړ نه شم. دا یې وویل او د امیر د اس په خپو کې ولوېد، ساه یې وختله. دا افسانه مرزا محمد اسماعیل کندهاري او مرزا سید احمد خان په کال 1898 کې لیکلې وه او جارج ګریسن ته ورلېږلې وه. او د جارج ګریسن په کتاب لینګویسټک سروے آف انډیا د هغه کتاب چې دویم چاپو نو د کلکتې نه، نو په هغه کتاب کې دا په 1921 کې خوره شوې ده. عبدالکریم بریالي وایي چې د پښتو ژبې اولنۍ افسانه دا ده.